تا ما ته ووایي چې ما سره د ډي سرټیفیکیشن شته دا به ته ماله راکړې اوس پې روان دي چې ته یې رانکړې که نه یقین وکړه ته به ما نه په دې څوکۍ کې هم د خدای په فضل ډېرې ورځې نه تېروي خو بیا نور دې هم نه پرېږدم در باندې ریټ کوم دا یاد وساته نوټیفیکیشن به راکړې واره خبره واره موږ د دې کور کلي د دې عوامو خدمتګار یو ما ته حکم وشو چا درته وکړي راځي که نه سره ده قانون د ایسي په لاس کې نه دی واره تا ته پته شته چې صوبېدار صاحب ته هم پوهېږي زه هم پوهېږم ټایم در سره نه ضایع کوم چې در سره نوټیفیکیشن وي زه د نظم ډي سي دا اختیار نه لري چې وربري ووایي چې پلانکی ودروه ایسي اختیار نه لري پولیس اختیار نه لري نوټیفیکیشن اختیار لري خبره وکړه زما ته خبره وکړه بس زما ته که اختیار دی شته ما ته وایي چې نوټیفیکیشن را سره دی بس هغه راکړه دا علاقه ده زموږ روحي ده ما به سکیورټي درکړی دی ما به افسران دا خو به تا سره خبره کوله ما سره دې ولې کوله دا خو به تا سره خبره کوله صوبېدار صاحب دا خلکو لاس ته اچولی وی تاسو بدنام کړی وم که نه که دا ولې چې د خلکو تا ته لاس ته اچولی وی بدنامي زما نه وه ولې ما سره سره کړه ما ته کنځل نه دي کړي ما ته سپکې سپورې نه دي نور به سپکې دا قانون شته چې بیان منځ کې دا ما صرف ما بیان کوم دا ولې وایي دا قانون تا سره شته سټیج کې ته دا ویلی شي چې بابا تا سره قانون شته دا ویلی شي قانون تا ته سټیج ته ته تللی شي دا خو د دین خبرې کړي دا د قانون څه ویلي قانون خبرې وایم چې ته سټیج ته ولې راغلې صوبیدار صاحب ولې لازم ما تاسو مذاکره وکړو او جی او مې سه ما ملاو کې څه مسله وکم تا ته وایي چې بابا ما به سکیورټي درکړی دا مې ته دا دې ویلیا دا مې ته ویلي نوټیفیکیشن بس صوبېدار صاحب راوالي بیان په ډول ته په خدای یقین وساته چې په دې راتلو ته پښیمانه شي دا یاد وساته بغیر د نوټیفیکیشن یا به ما ته داسې قانون وښایي چې هغه قانون کې داسې وي چې د عوامو مجمع ته منځ کې ننوځه او قانون ویلیشن جوړوه اختلاف جوړوه جنګ جوړوه حالاتو ته وګوره پرون په پېښور کې دماغه شوې ده شوې ده هغې سره ستا کار نشته واره زه زما سکیورټي زما کار دی ستا سره ډېر وړوکی سړی تا دې سره کار نشته زما سکیورټي کار دی ستا سکیورټي کار اکثره دی ستا سټیج کې ما سره څه کار و په سټیج خو نه خو نه شو ګنده صوبیدار صاحب صوبیدار صاحب دا خبره کول غواړو کنه چې زما مشرې محترمې دا زموږ مېلمه عرض کومې مګر زموږ مېلمه په کار دا وه چې تاسو ما سره خبرې کړې انا سوالونه سره پوښتنه کنه نو مناسب نه دا خبره تاسو غلطه وه چې تاسو په لوډ سپیکر یا درس روان دی د الله د نبی خبر روانه د قرآن بیانېږي ته روکاوهې نه وکړه نور څه نشته بیان په دوران کې ته دې لرالو صوبیدار صاحب زما خبره اے صوبیدار نور څه نشته راړو بالا راړو نور څه نشته دا زموږ ملمه دی څنګه زما دا کار مو پکار دي